د انقلاب انځور. دلته اوږد انقلاب تیر شو، دلته ډېر زیات خلک مړه شول، دلته ټول کافران راغلل زموږ په وینو ښه ماړه شول، دلته ټول کافران راغلل زموږ په وینو. د شهیدانو او غازیانو کیسې. لومړی برخه. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله خير الورى اما بعد. د نجوم الاسلام د ګروپ محترمو ګډونوالو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. الله تعالی دې وکړي چې روغ جوړ او خوش او خوشحاله به یاست. محترمو اوریدونکو، دا د یو ځل بیا زه سراج د انقلاب انځور د خپرونې سره ستاسو چوپړ ته حاضر سوی یم. د الله جل جلاله څخه امید لرم چې دا خپرونه هم تر پایه سره واورئ. قدرمنو اوریدونکو، تاریخ یوازې زموږ هویت نه ثابتوي، بلکې د ماضي د ښوونکي په حیث موږ ته د تیرو ښې او بدې تجربې مخ ته ږدي چې په سبب یې موږ راتلونکي بریالي تصمیمونه نیولی سو. د کورې پر مخ دا جغرافیه له نورو جلا تاریخ لري. په وروستیو پیړیو کې چې مسلمانان له نړیوال حاکمیت څخه یې بې برخې سوي، د نړۍ تقریبا هر کفري لښکرو چې د خپل ځواک نشې په مخه کړي، پر دې پاکه خاوره یې یرغل راوړی دی. خو دلته میشت باتور ملت خاص د عزم او عقیدې په زور په تش لاس د کفر په وړاندې درېدلي او د الله تعالی په مرسته یې میدانونه ګټلي دي. وروستی نړیوال کفري اشر له نورو متفاوت و. د پخوانیو راغلو له ماتې وروسته نږدې ټول تأثیرات هم ورو ورو ورسره تللي، خو وروستیو دوو یرغلونو د شکست باوجود دلته فکري زهر وپاشل چې متاسفانه ځوان نسل یې اوس هم له تأثیره فکري رنځ وړي. موږ په 14مه صدۍ کې ان د اولې صدۍ له پیښو خبر یو. هلته د اسلام او کفر مقابلې راته معلومیږي، سره له دې چې د هغه وخت څوک ژوندي نه دی پاتې. دوی موږ ته په ژبه دا خبرې او کیسې نه دي را رسولي، خو دغه یوازې د تاریخ لیکلو برکت دی چې موږ د وړاندنیو زمانو له حال خبریږو او له هغه تاریخي پیښو عبرت اخلو. الله تعالی فرمایي: ژباړه د مخکنیو خلکو په دغه کیسو کې د پوهانو لپاره عبرت دی. قرآن کریم د پخوانیو امتونو د قصو یادول د عبرت لپاره ښیي. تاریخ د عبرت ستر کتاب دی چې انسان ته ښکاره کوي ملتونه ولې پورته سول، ولې لوېدلي او د کامیابۍ لارې کومې دي. تاریخ لیکل د ملتونو د شعور، بیداري او تمدني ودې بنسټي اړتیا ده. هغه ټولنه چې خپل تاریخ په خپله ثبت کړي، د راتلونکو نسلونو لپاره د تجربو، مبارزو، ستونزو او بریاوو یوه داسې خزانه پرېږدي چې د زمانو په بدلولو کې د لارې رڼا وي. ابن خلدون رحمه الله په خپل ستر علمي رساله المقدمه کې لیکي چې تاریخ یوازې د پیښو راټولول نه دي، بلکې د ملتونو د عروج او زوال د قوانینو او لاملونو پوهه ده. هغه وایي: نو دا تاریخ په خپل ظاهر کې د ورځو او دولتونو خبرونه او روایتونه دي، خو په باطن کې کتنه، څېړنه، د لامل او علت ژوره شننه ده. د ابن خلدون رحمه الله دا جمله روښانه کوي چې تاریخ د عقل، بصیرت او عبرت علم دی. د تاریخ لیکل د انسانانو د کړنو هغه پټې اړیکې رابرسېره کوي چې د تمدنونو د جوړولو او رنګولو شالید جوړوي. وخت د حقیقت د هیرولو توان لري، خو لیکل یې د تحریف او بدلون مخه نیسي. تاریخ لیکل د ملت د حافظې ساتنه ده. هر ملت چې د خپلو شهیدانو، مبارزینو او علماو کارنامې ثبت کړي، راتلونکي نسل یې له الهام ډک پاتې کیږي. د دوی ژوند د ټولنې د اخلاقو، غیرت او باور ستنې ټینګې ساتي. زموږ په هیواد امریکایي ښکېلاک د ګڼو کفري هیوادونو په ملتیا هجوم راوړ. دوی د بشري د حقوقو بیا رغونې، د ښځو حقونو او دهشتګرۍ خلاف یرغل وکړ. په حقیقت کې دا یوازې دروغجن شعارونه وه. دوی دلته د بشر د حقونو په ځای د بشر حقونه تر خاورې لاندې کړل.
د دې هیواد وګړي یې شهیدان، اسیران او په ډول ډول تعذیبونو وبړول. د بیا رغونې پر ځای یې بیا ړنګونه رامنځته او د هیواد ګڼې سیمې باروتي اورونو وخوړې. د ښځو د حقوقو په ځای یې هغوی بې حجابه او بې پتې کړې. دوی په خپل 20 کلن دور کې ګڼ جنایات ترسره کړل. په وړاندې یې مجاهد او مؤمن ملت بې ساره ویاړلې مقابله ترسره کړه. دلته په نېشت وسایلو د ټکنالوژي په نیلي سپرې نړۍ سره مقابله ترسره او دوهم بدر تکرار سو. پر افغانستان باندې د امریکا او متحدینو د یرغل او اشغال 20 کلن دوران زموږ د معاصر تاریخ یو له اور او وینو ډک څپرکی دی چې په دغو 20 کلو کې د امریکایي ځواکونو او د هغوی د متحدینو لخوا د ترهګرۍ ضد جګړې په نامه پر افغان ولس او خاوره باندې هغه نادودې وسوې چې په ټول بشري تاریخ کې نږدې بې ساري دي. په دې تش په نامه ترهګرۍ ضد جګړه چې اصلي هدف یې د اسلامي امت نسل وژنه وه، په زرګونو بېګناه افغانان شهیدان سول، ټپیان سول، زنداني سول، وټکول سول او وځورول سول. داسې هیڅ سیمه او هیڅ کور به نه وي چې د دې اور تاو به نه وي ورسېدلی. د قربانیو یوه لویه برخه عام ولس وه چې اصلا هیڅ د جګړې برخه او لوري نه وه، خو د جګړې تر ټولو زیات زیان همدې ته ورسېد. کورونه، حجرې، جماعتونه، ښوونځي، مدرسې او بازارونه یې بمبار سول، ونړول سول، وسوځول سول او پر خوار ولس باندې د ژوند کړۍ له هرې خوا راتنګه سوه. د دغو وژونکو فعالیتونو او عملیاتو یو مهمه برخه له وحشته ډکه شپني عملیات او یا چاپې وې چې عموما د ځانګړو امریکایي ځواکونو او د هغوی د متحدینو لخوا اچول کېدې. دوی به د شپې پر مهال د خلکو کورو ته د چا له خبرولو پرته ننوتل. د شکمنو کسانو د نیولو یا وژلو ادعا به یې کوله، خو په عملیات کې به یې سلګونه بېګناه ملکیان، ښځې او ماشومان شهیدانول. د افغانستان هر کلی او کور د دغې خونړۍ جګړې دغسې داستانونه لري. په دې جګړه کې تقریبا هر کور شهید یا ټپي ورکړی او یا یې د کورنۍ غړي تر کلونو زندان سوی. داسې هم سوي چې په دغو عملیاتو کې آن بشپړې کورنۍ له منځه تللي. د بېوزله ولس د قربانیو دغه کیسې ډېرې لږې بهر ته راوتلي دي چې په سلګونو داسې کورنۍ به اوس هم وي چې له ناخوالو به یې تر اوسه پورې له نږدې کلیوالو او خپلوانو پرته نور څوک نه وي خبر. د ناخوالو او دردونو دغه کیسې راټولول او خپرول غواړي چې د یوې خوا نورې نړۍ د افغان ولس له قربانیو او شهامتونو خبره سي او له بلې خوا دا کیسې زموږ په تاریخ کې خوندي سي تر څو راتلونکي نسل ته دا د اسلامي نسل وژنې جګړه چې اوس یې د غرب او متحدینو له لوري د ترهګرۍ ضد جګړه تعبیره کېدله په ښه توګه وپېژندل سي. پلار نه پېژنې؟ قدرمنو اورېدونکو، د غربي ښکېلاکګرو او داخلي اجرانو زور، جبر، ظلم او وحشت اوج ته رسېدلی و. نه یوازې دا چې د خپل وحشت تنده یې د ملا او طالب په وینو ماتوله، بلکې هر هغه څوک چې د دې وحشیانو له پلیتو لیکو څخه به بېلېده او د دوی غلامي ته به یې غاړه نه ایښودله. حال دا چې د اشغالګرو پر خلاف به یې وسله هم نه وه پورته کړې، د دوی مرمۍ به یې په سینو کې سړېدلې او تر بمبارونو لاندې به یې نیول. داسې پیښې بې شمېره دي. دلته راسره د کابل د مسحق ولسوالۍ د پوهنې امریت د یو ملازم کیسه واورئ. محمد طاهر د محمد عمر زوی د مسحق ولسوالۍ د پوهنې امریت ملازم دی. دی وایي کله چې د ولسوالۍ سړک پخېده، موږ هم د یوې مړۍ روزي لپاره پکښې کار کاوه. د سړک کومه برخه به چې پخه سوه، پر هغه ځای به مو د شپې لخوا پیره کوله چې موټر پرې تېر نه سي. همدې سیمې ته څیرمه د اردو د عسکرو یو پوسته وه چې د مجاهدینو لخوا پرې تعرض وسو. پوسته یې ونیوله، خو د جنگ پر جریان کې یو مجاهد هم شهید سو. د شپې یې هغه شهید زموږ خواته راوړ او هلته نږدې غره ته یې وخېژوه. هلته یې یوه ورځ له دې ویرې ایښی و چې د اردو له تعقیبه خلاص سي. بیا یې یوه ورځ وروسته خپل کلي ته یووړ. د همدې شپې په سهار د اردو عسکر راغلل. زه یې ونیولم، بې له دې چې خبرې راسره وکړي
د ټوپکو په کنداغونو یې دومره ووهلم چې نور له حرکته ولوېدم. وروسته 2 کسانو تر پښو ونیولم، تر ډېره ځایه پر مځکه کشولم. کالي مې څیرې سول، ملا مې سخته ټپي سوه او وینې راڅخه روانې وې. پوستې ته نږدې یې د دوی د قومندان په پښو کې وغورځولم او ورته ویې ویل دا طالب دی، د شپې هم دلته و او ژېره یې هم سته. په دې وخت کې د سړک د پروژې انجینر زما سپارښت ته راپسې راغلی. د اردو قومندان راته وویل بخت دې بیداره دی چې دا کس دې سپارښت ته راغلی، که نه ته مې په هغو عسکرو پسې ورلېږلې چې بېګا ستا د طالبانو لخوا ووژل سول. هغه انجینر زه له دې څخه خلاص کړم، ډاکټر ته یې بوتلم، درملنه یې راباندې وکړه او له سترګې پرته چې لا هم سم نه پرې وینم نور ښه سوم. محمد طاهر ته تر دې هم سختې ورپېښې سوې. ویل یې ادریس زما اخښی و، غریب کاره سړی و، د شهید ملامنان د پټیو دهقاني یې کوله. یوه شپه زموږ د کاکا له زوی محمد عزیر سره د خپلې دهقاني سیمې ته د اوبو لګولو لپاره تللی و. په هغه شپه په عبدالرؤف کلا کې پر مولوي لعل محمد باندې چاپه وه. په هغه ساحه کې جنگ پیل سو، ځکه چاپه د مجاهدینو له غبرګون سره مخ سوه. شپه تېره سوه، سهار مې د ژړا غږ واورېد. له پوښتنې وروسته مې پوه سوم چې محمد عزیر یې شهید کړی دی. انا لله و انا الیه راجعون مې وویل. په تلوار مې د ادریس پوښتنه وکړه چې هغه خو هم د شپې اوبو ته ورسره تللی و. وروسته راته کلیوالو د هغه د نیول کېدو خبر راکړ. زما زړه نه منله. ما ورته وویل چې شهید کړی دی. څو کلیوال مې راسره کړل. د ډېرو لوټلو وروسته مې هلته نږدې په جوارو کې د شهید جسد پیدا کړ. په ډېر ظلم او وحشت یې شهید کړی و. په خپل دسمال یې تړلی و، لاسونه او پښه یې ورمات کړي وه، 6 مرمۍ یې پر سر ویشتلې و. ادریس په داسې حال کې شهید سو چې کورنۍ ته یې د سرپرست په توګه هیڅ پاتې نه سول. اوس یې د کورنۍ سرپرست زه یم. 5 یتیمان ورڅخه پاتې دي. کوچنی خوریی مې تر اوسه خپل پلار نه پیژني چې ورته ووایم د چا زوی یې، وایي زه ستا زوی یم. د فتح په راتګ سره هر چیرې خوښي وي، خو د شهیدانو په کورونو کې د هغوی د یاد غم تازه وي. لله الحمد. د اسلامي امارت مشران او مسؤلین د شهیدانو د کورنیو پوښتنه کوي او مالی مرسته هم ورسره کوي. دلته د ډېرو ماشومان ورک دي، په زوره مه وایه چې پلار مې راغلی.